دا چې لیکلي چې امام اودس ماشي نو شریعت څه حکم دی کتابونو کې طریقه ده چې اودس ماشي په موږ کې لږه بوده باندې وینه روانه شو اسپه پراله بل طالب یا یو چې بیا چې په موږ پیږي هغه ته هغه باندې لاس راکاږي دی بلر شو اودس په پوزه د لاس کې ته اودس نه به اودس مونږ نه کیږي بس هغه باندې هغه نه شروع چې کوم ځای هغه شروع کړي سبیل ته بلر شي په دې مونږ نه ماتي ولر کې ټلیفون باندې خبرې نه کوي یا او په بنس کې خوراک باندې کوي چار دام دیږي بارام یا او به دراشي بس موږ کې ودرېږي کرکات نشي بس رکعاتونه کړو سه اوسو کړ او که یو دوه رکعات مېز کې دریا ورستو دي څنګه د موږ طریقه ده خو سبق دې پکې نه وي چې حج زنانه لګي هغه د زمون چلو خای جمع مون دی نه کړي کنه یو رکعات نه لار شي زنانه ته بداخه چې جمع لورس انساني او یو رکعات تری څنګه وکړي زنانه خو کور کې ثواب ډیر دی خو که طواف د پاره خوځي یا مزله نو لار شي چې څومره لغوي جمع لار شي او رکعات به څنګه کوي نه پی سلام وګرځي امام صاحب نو ته سلام باندې ګرځي او تاسو په ودرېږي سبحانك اللهم و الحمد قل هو و او رکعات به کې طریقه به توخه زنانه د سړو کې مونږ نه کې به د سړو مونږ نه ماتي او ورستو چې تغییر شي ورستو به خودمون وخت کې طواف نکړي او ما وایي چې سړی دا تصور وکړي چې زنه ناره من خدا استما او بالکل د الله باندې مې نور مې ارسه پاتې خپل ځان مې مې رو جامې مې رو ټوپه او پټکی او واسکټ او جرابې او دستانې په هر څه په جیداد او نوکریم پاتې او دفترم پاتې زه دا هغه سړی بالکل چې د خدای مینه کې شي دا خیال نه زما خواږه خبره کې سړی ان شاء الله خدای پاک به بچي چې نظر کتای نه خود نظام ساتي عاجزي دې لکه اعتراضونه نه کې هر شي کې خبره نه کې دا څنګه سودا وا او دا څنګه خلک دي او چې دا کې ایثار کو او دا لري او زه پریشانه نو بل به خیر او برکت کمیږي پر به پریشانی لري الله دا چې زامنو د پاره سره سره درکې امانتن ورکړي نه زکات به ورکړي دا باندې حج فرض د مخکې حج کې د کالو دون غم مګر دا چې لیکلي سورم پیغمبرانو وعده نه کړي عیسی علیه السلام وعده نه کړي خو اسمان نشي راکوشي دوستو اخره زمانه کې د مهدی صاحب د ورستو راکوزیږي او دجال هم چخکاره شي خدای پاره موږ ساتي دجال زاوی سمانه نه هغه د قتلولو لپاره اسمان راکوزیږي په اسمان به وعده کې بچي به هم کیږي او بعض روایتونه معلومه کې چې حضور علیه السلام خپل ته بخښيږي اما دا اسلام او نظام چره دا چې لیکلي قبر کې د هندوانو او کافرانو د سوال جواب وکړي او سوال جواب وکړي ها ها وکړي چې نه راځي او مسلمان به جواب کولی شي دا چې لیکلي چې غلط الزام چا باندې سو کولای قصد کولی شي چې یقین د باندې کې خبره باندې اړای او قسم خوړی شي روانه ضرورت لپاره قسم روانه قسم سره خبره مضبوطه شي اسی به خبرو کې قسم مخوي ټول قسم سره رزق کمی کې چې ډېر قسمونه سوخري احادیثونه معلومي او تا ته وایي څوک وایي تا د ما دا شی اغشتې دی ته ما نه اغشتې هغه قسم راکړه په دې دینه قسم مته زما د الله په ذات قسم چې ما دا شی نه خبره منه مې اغشتې دا سورۃ یاسین باندې قرآن باندې قسم خوړی شي قرآن د خدای صفت نماز په قرآن قسم د خدای صفت قسم اوس که دروغ ویلي لوی مجرم دا چا لیکلي زمونږ کور کې 15 کاله بیماری او علاجونه کوي فرق نشته نو بس تلاوت او عبادت او الله پاک ته رجوع کې د خدای پاک نه وواړي او د بیمارو لپاره سورې فلق او سورې ناس او سورې اخلاص 4 درې ځله وایي او مازیګر 3 ځله وایي په داسې کتب باندې وایي د ټول الله پاک ټول تکالیف ختم کړي ان شاء الله العظیم او جسمانی قل اعوذ برب الفلق من شر ذا شر د مخلوق نه موساته من شر ما خلق کی بیمارین دي دا بیمارونه نه موساته پیریانو نه موساته انسانانو شریرانو ظالمانو نه موساته زمونږ یو استاد دی هغه وایي شر د مخلوق نه موساته شر مخلوق کې ماشي دي ماشو نه بچ رنگارنگ ماشی وغیرہ پیدا شو سیلاب نه بچ سیلاب مخلوق دی ماشی مخلوق دی بیماریں مخلوق دی خدای پاک پیدا کړی
نو بس زه به کمزور یم عمل به مې کمزور الله به بیماري راوستي یا الله ته یې درکړي دا چې لیکلي امام صاحب د امام ابو حنیفه ولې وایي د کنیه حنیفه غالبا د لور نوم دی ابو حنیفه او خپل نوم یې نعمان دی د ملت حنیفي پابند دا چې لیکلي ګیري له سرمه ورکول سرمه څه ډول رنګ ورکول شي ابو بکر صدیق صاحب ګیري له زر رنګ ورکړي عمر فاروق صاحب دغه ول نسواري رنګ ورکړي هر قسمه نکړي تور رنګ خالص تور باندې او نور میکس رنګ څومره کلر یې هغه کول شي ورسې تورول شي خیر